سلام علیکم درمنونکو شراسي نن خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې د کرکټ لوبه څنګه رسنیز ول د کرکټ لوبه تر اوسه سیم پر محدود وای په کوم کې چې د کرکټ لوبه کېدل خو د اخبار رادیو او تلویزیون پر اتک سره د کرکټ لوبه د نړۍ کوټ ته ورسېدل د نن څخه 288 کاله مخکې په لومړي ځل د انګلستان ویسټن مجلې د کرکټ لوبي د غوره لوبغاړو ریکارډونه او بېلابېل معلومات خپاره کړل دغه مجله چې په انګلستان کې نشرات راپیل کړي وه په 1840 میلادي کال کې د کرکټ د لوبې دغه مواد خپاره کړل چې تر اوسه پورې هم جریان لري د اخبار څخه وروسته په 1922 میلادي کال کې به د راډیو د لارې په استرالیا کې په لومړي ځل د کرکټ لوبه خپاره شول چې د لوبې تبصره لین واټ کوله په دې سره لین واټ د راډیو د لارې د کرکټ په تاریخ کې لومړنی مبصر یاد شو وروسته د بي بي سي انګلیسي راډیو له خوا څخه په 1920 میلادي کال کې د کرکټ لوبې 30 دقیقیزه خپرونه خپره شوه په 1968 میلادي کال کې به په لومړي ځل د بي بي سي انګلیسي چینل له خوا څخه د تلویزیون پر پرده باندې د کرکټ لوبه خپره شوه. Right arm comes in, bowls to Barnes outside the off stump, and it bounces off Evans' pads. Betzer again. Bowls again to Barnes and again beats him outside the off stump. And the first over is a quiet one, a maiden. Morris forces him away on the onside, and the Australian innings is underway. The first run's up on the board. چې تر 1990 میلادي کال پورې دوام وکړي د دویمې نړیوال جګړې په خاطر باندې د 1990 میلادي کال څخه تر 1945 میلادي کال پورې د کرکټ لوبه د رسنۍ یعنی د تلویزیون څخه بهر شول خو د 1946 کال څخه وروسته د کرکټ لوبه یو ځل بیا د تلویزیون پر مخ خپره شول. Test is underway. په 1988 میلادي کال کې په لومړي ځل د کرکټ لوبه په رنګه شکل د تلویزیون پر مخ خپره شول په دې سره د کرکټ لوبې دومره پراختیا وکړل چې د نړۍ دوهمه تر ټولو مشهوره لوبه بلل کېږي. 2 balls, 2 runs, 1 wicket. Can't have a tie, can we? In goes Lyon, bowls, reverse sweep, fielder, field it, over it! No! He's set off! Oh! Lyons dropped it! Lyons dropped it! No! He was run out by yards and Lyon has dropped the ball. هغه چې د کرکټ لوبې د رسنیز کېدلو په اړه مو دغه معلومات خپاره شوي.